لکه ګورې خبره ده بالفرض کوم ښه هسې نه څوک راپسې لکې ونه تړي ځکه ډېر خلک داسې وي مونږ یو خبره وکړو نه په دې فیسبوک خلک مونږ ټوقه وکړو په دې فیسبوک راپسې خلک ډنډوره کړي یو ځل نه چاته پوسه کوئی پتلون کې مونځ کېږي که نه نو ما وی او د پتلون والا کېږي خو چې شاته او پسې کم ولاړ دی د هغه نه کېږي راپسې په فیسبوک چا ورکړل بیا به یو ټیلیفون کو بل چې ته وایې چې پتلون والا پسې شاته ولاړ دی د مونځ نه کېږي ما کله ویلي دي نه نوی ما ته خلک ویلي دي لکه ما داسې نه دي ویلي خو ما خوشطبي کوله پتلون والا خو ځکه کوي چې عورت یې پټ دی او شاته چې ورپسې ولاړ دی نو دی به خپل مونځ کې یو که دی به غونډۍ او لښتي او لوړې جوړې شماري نو څنګه به مونځ کوي شیطان خو سړي ته وسوسې چې یو ځل نه په مدینه منوره کې چا تپوس وکړو اعتکاف کې به کم خوراک سړی خوري او کم به نه خوري مې ګوپي دی نه خوري راپسې صاحبه چا لویه پروپیګنډه وکړه دی وایي چې په اعتکاف کې ګوپي حرام دی خدای ما کله ویلي دي ټیلیفونونه شروع شو فیسبوک باندې چلیږي چې دی وایي په اعتکاف کې ګوپي حرام دی دا کم کتاب کې دی ما خو نه دی ویلي چې حرام خوره ګوپي مونږ خو څه نه دی ویلي اعتکاف ته کښېنه او ګوپي خوره خو هغه زول او سیلی او توپان سره به څه کوې لکه داسې څیز به په جومات کې نه استعمالی چې هغه د جومات بیادبي پکې راځي نو ګوپي ګیس په خېټه کې نه پیدا کوي تاسو ولې واړه یاست نه پوهېږئ نو بیا به ګیس له کوم خوا د شپې منډه وي دا ګورې حقیقت ته ګناه نشته که ګوپي خورې خو هغه څیز مه خوره په جومات کې جومات کې د اعتکاف وي چې هغه د جومات کې بیا ستا نه مثال پته ولا خو شرعي مسله ده ولاړه شي نو جومات کې به د دې څیزونو خیال ساتئ که نو بعضې خلک لوس واسې نه د بالفرض خبره کوم که بالفرض تا ته هلته نسوار ملوم شي بالفرض لاول خو شته نه نو لاړې به کوم ځای توکي جنت کې خو د لاړو توکلو ځای نشته نو لاړو له به ته بیا کاخیلو سټاپ ته راکوزېږي او که لاړو له به د دغه ته راکوزېږي کوچیانو ته او که چارسدې ته دا خو به د هر څه دوړه شوي نه به د کاخیل سټاپ وي نه به د کوچیاني نه به د غلجې وي نه به د چارسدې او نه به د تورنځی وي دلته اوس یو څو خبرې ذهن کې واچوه ستاسو ټولې مسلې به حل شي چې کم شی جنت سره مناسب نی اب د چاړه کې نه راځي خیر او خلاص